مهم خبر پاکستانی چارواکي نن له 7 بجو څخه د تورخم دروازه پرانیستل کیږي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ننوځئ مهم خبر ته. پاکستانی چارواکي وایي چې نن به د تورخم دروازه له 9 ورځو وروسته پرانیستل شي. دا لار د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان بنده کړه چې په تورخم کې ظاهراً د یوې پوستې د بیرته جوړولو پر اثر د طالب او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښته وشوه. په تورخم کې د پاکستاني ګمرک اجرایي مسؤل ضیافت خټک پرون ناوخته د تورخم د پرانیستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل پولیس سبا له 7 بجو څخه پرانیستل کېږي، نو ټول کارکوونکي دې په خپلو شفټونو کار ته راشي. د خیبر پښتونخوا په تورخم کې د ګمرک مسؤلان همدا راز وایي چې د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو وروسته به لومړی د دوی له لورې مسافرو او بار وړونکو موټرو ته اجازه ورکول کېږي چې د افغانستان خواته واوړي. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو په تیره بیا د میوو او سبزیو افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزی سوداګرو ته د اوښتي تاوان په اړه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې په دې یو هفته کې تقریبا $2 میلیون پورې تاوان د دواړو خوا سوداګرو ته اوښتی دی. هیله ده چې دا ستونزه ژر حل شي. دوستانو دا وشم د کلی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همداسې سره زموږ پښتون ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې ښه وخت.